یو انسان دی منځي وکړو په داسې حالت کې والناس نیامون چې عام خلک وده دي خوبونه کوي خوبونه او دا را پاڅېدلی دی او د ژمي اوږده شپه ده اودس یې کړی او رب العالمین ته په سجده دی جاړې اوښکې تویېږي لاس یې اوچت کړي سقېږي یا الله دا ګناه معاف کړه دا معاف کړه دا معاف کړه دا ښکاره وه دا پټه وه دا په اجتماعي حالت وه دا ځان له وه الله غریب یم الله مریض یم الله علم نشته الله ملاتړ نشته الله ملاتړ شته حفاظت وکړه الله وطن جوړ کړه دا او دا جزي پزي دی او رب العالمین ته رضي دی او ډکوي وصلى والناس نیام داسې انسان چې د شپې منځ کوي رب العالمین ته امي دی او که ملا دی پویه دی او که ناپویه دی ګیرې شته او که ګیرې خرولې ده خو د دې مانځه د وجې نه نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي رب العالمین په جنت کې تیاره کړی شوي ګل کړی شوي جوړه کړی شوي بنګله وله ورکوي ای وروڼو کوټه نه ورکوي بنګله ورکوي بنګله زما مؤمنان ورونو که زما خور ده او که زما ورور دی او که زما جسم محترم دی او که عالم او طالب العلم ورور مې دی راځئ د ژمي شپې او د عجیب کار دا دی انسان پاڅېږي بس د یوې نه وروسته بیا وړي راوړي لیکن په دې سوچ وکړه چې زه ولې رب العالمین ته سجده نه لګوم دا مال الله مقرره کړي باقي دا علماء ډېرې فواید ویلي خلکو محبت به سره پیدا شي الله رب العالمین د انسان په دې مخ کې نورانیت پیدا کوي ښایست پیدا کوي نو زما مؤمنان ورونو د شپې د تهجد وجې نه رب العالمین په جنت کې تیاري کړې او خلکو له یې ورکوي بله دا د زما مؤمنان ورونو دا د مؤمن سړي شان دی شان د یو مؤمن زنانه شان مقام او مرتبه او عادت او خوی او نښه دا ده چې دا به د شپې په تورتم کې رب العالمین ته سجده لګوي